داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور داد باتورانو کور ساتوی پسرو وینو داد شهیدانو کور داد باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن پنځنۍ پنجشنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د شعبان میاشتې 25مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د کب میاشتې 19 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د افغان پوسټ ادارې لخوا د اداراتو کارکوونکو لپاره روزنیز سیمینار جوړېدل. د هرات پوهنې ریاست له لوري په 1402 هجري لمریز کال کې د شاوخوا 15,000 زده کوونکو فراغت او د 15 کالو وړاندې قاتل د هرات مجاهدین ځواکونو له لوري نیول کېدل. اوس هم ستاسو پام راوړم بشپړ خبرونو ته. د افغان پوسټ ادارې لخوا د اداراتو کارکوونکو لپاره روزنیز سیمینار جوړ شو. د هرات ولایت د افغان پوسټ امریت د خدمتونو او فعالیتونو په اړه د ظرفیت لوړونې او معلوماتو د کچې د لوړولو په موخه د افغان پوسټ د فعالیتونو او دندو د زده کړې پروګرام او د افغان پوسټ د خدمتونو د پراختیا ستراتیژۍ د کب میاشتې په 15مه او 14مه د هرات ولایت مقام د بشري منابعو ریاست په همکارۍ د بیلابیلو څانګو د 53 کارکوونکو لپاره د ولایت مقام د کنفرانسونو په تالار کې غونډه جوړه شوه. د دغه ولایت د بشري سرچینو رئیس مولوي غلام دستگیر الهام د یاد شوي پروګرام د پرانیستې په ترڅ کې د دغه ښوونیز پروګرام د لوستلو پر اهمیت ټینګار ترڅنګ د یاد ریاست له کارکوونکو څخه وغوښتل چې د اداري مهارتونو د زده کړې په برخه کې له پوره دقت څخه کار واخلي ترڅو هیوادوالو ته ښه خدمت وکړي. د هرات ولایت د پوهنې ریاست چارواکي په 1402 هجري لمریز کال کې د 12 ټولګي د شاوخوا 15,000 زده کوونکو د فراغت خبر ورکوي. دغه چارواکي وایي دغه شمیر هغه زده کوونکي چې د هرات ښار او ولسوالیو له لیسو څخه فارغ شوي دي ټاکل شوي چې د کانکور ازموینه واخلي او د هیواد د لوړو زده کړو مؤسسو ته داخل سي. دغه مسؤلان همداره زیاتوي چې د هرات ښار او ولسوالیو په 1,100 ښوونځیو کې 14,000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د هرات ولایت د پوهنې ریاست چارواکي سږ کال د شاوخوا 15,000 زده کوونکو د فراغت خبر ورکوي. په همدې حال کې دغه ریاست د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د ښه اسانتیاو د برابرولو خبر ورکوي. تعداد شاگردایی که ما از صنف 12 فارغ شده امسال که یعنی در سال جاری تقریبا 5,000 شاگرد ما از صنف 12 فارغ داریم و ما تعداد اساتیدی که اینا مصروف درس و تعلیم هستند در حدود 14,000 اندازه ما استاد و معلم داریم که مصروف درس و تعلیم هستند. د پوهنې ریاست مسئولین وایي هیوادوال او د زده کوونکو والدین باید د خپلو ماشومانو د زده کړو د ودې لپاره هڅې وکړي. الحمدلله از این نعمت بزرگ الله متعال که او هم تامین امنیت یک امنیت سرتاسری در کشور ما الحمدلله تامینه که ما با خاطره آرام میتونیم که ما با درس و تعلیم خود ادامه بدیم. از این فرصت های طلایی اینا رو از دست ندم شاگردای عزیز ما. اگر این فرصت ها رو قنیمت بشمارم و این فرصت ها رو ضایع نکنم اینا مصروف درس و تعلیم خوب باشه و ما به اونها تعهد میدیم که هر نوع سهولتی که اونا خواستار این حرف باشم که ما در راستای تعلیم و تربیه شاگردان باشه ما او زمینه رو به اونا مساعد میسازیم. په ورته وخت کې د دې ولایت اوسیدونکي د امنیت له تامین څخه خوښي څرګندوي او وایي چې ماشومان یې په آرامۍ سره په زده کړو بوخت دي. علم و دانش یکی از وجیبه‌های هر انسانه که باید انسان به علم و دانش رو بیاره و علم و دانش رو یاد بگیره و توصیه بده. وظیفه هر پدر هر مادر والدین در خانه اینه که فرزندان خود به مکاتب به مدارس روان بکنن و زمانی که اونا به مکاتب و مدارس روان میکنن فرزندان خود پیگیری بکنن و رسیدگی بکنن. علم نوری است که میتونه که جهان روشن کنه، میتونه فامیل روشن کنه، میتونه جامعه روشن کنه. پس فلحاظا به دست آوردن علم فرض هست. ما توصیه میکنیم برای اطفال زیبایی که
به خاطر کسب علم به طرف مکتب میدوند، با خوشحالی خوشبختی به طرف مکتب برن و بیاموزن. په ورته وخت کې د اسلامي امارت په بریا سره په ټول هیواد کې امنیت تامین شوی او د هرات اوسیدونکي کولی شي په ډاډمنه توګه خپل اولادونه ټولو امارتي ښوونځیو ته د علم د زده کړې لپاره واستوي. د 15 کالو وړاندې یو قاتل د هرات د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ منصوبینو هغه سړی نیولی چې 15 کاله مخکې د دغه ولایت یو وګړی وژلی و او تښتېدلی و. د هرات د پولیسو ویاند وایي د نیول سوي کس دوسیه عدلي او قضایي ارګانونو ته استول سوې ده. له بلې خوا د هرات د پولیسو ویاند وایي په کوشکر باسنګي ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له کبله یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان دي او ټپیان روغتون ته لیږدول سوي دي. د زندجان ولسوالۍ د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي چې ښوونځي د زلزلې له امله ویجاړ سوي د هیواد پرمختګ په زده کړو او زده کړو پورې تړلې ګڼي او غواړي چې خپل ښوونځي بیا ورغوي. د هرات د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې وروستۍ زلزلو ښوونځیو ته هم زیانونه اړولي دي. د هرات د پوهنې رئیس مولوي رحمت الله جابر وایي د زلزلې له امله په ښار او ولسوالۍ کې 280 ښوونځي زیانمن سوي چې یو شمېر یې د ګټې اخیستنې وړ نه دي. مولوي جابر وایي د ښوونځیو د بیا رغونې هڅې روانې دي. محترم لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. د لوی سشتن تعالی په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا اټکل. جمعه هرات ښار د ورښت اټکل الور درجه 14 تیتای 10، غوریان اوریاز الور درجه 60 تیتای 14، کرخ اوریاز الور درجه 11 تیتای 18 او پشتون زرغون اوریاز الور درجه 14 تیتای 9. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د افغان پوسټ ادارې لخوا د اداراتو کارکوونکو لپاره روزنیز سیمینار جوړېدل. د هرات پوهنې ریاست له لورې په 1402 هجري لمریز کال کې د شاوخوا 15,000 زده کوونکو فراغت او د 15 کالو وړاندې قاتل د هرات مجاهدینو ځواکونو له لورې نیول کېدل. درنو قدرمن لیدونکو، دا وه د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی څښتن تعالی سپارم. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو